أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم. وبعد. مومنو قدرمنو، نن په دې نږدې وختونو کې ځینې مسائل دي چې ډېر په ژبه باندې او په خولو باندې جاري دي. مطبوعات او د وخت میډیاګانې کې مشغولې دي او مسلمان ته پکار ده چې د دې ځینو شبهاتو وضاحت وکړي. لکه مثلا ویل کېږي په اسلام کې د ښځې ځای نسته. په اسلامي نظام کې د ښځې وقعت، د ښځې مقام، د ښځې حیثیت پایمال ده، چې دا له بیخو بنیاده غلطه خبر ده. په اسنادو په دلایلو باندې غلطه خبر ده، په نص و په عقل باندې غلطه خبر ده. الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ما تاسې له یو نارینه و زنانه پیدا کړي یاست. مبدأ د خلقت هم له نارینه څخه ده، هم له زنانه څخه ده. شروع د خلقت و د پیدایښت د انسانیت، د بهیر د انسانیت هم له نارینه ده، هم له زنانه ده. الله تبارک و تعالی په قرآن مجید کې فرمایي: من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. که هر نارینه او زنانه عمل صالح کوي، د شریعت پابندي کوي او ایمان لري، الله جل جلاله ورته فرمایي چې زه به ښه ژوند، طیبه ژوند، پاکیزه زندگی ورکړم. دا پاکیزه زندگی او طیبه زندگی فقط د نرو برخه نه ده، بلکې الله جل جلاله په صراحت د کلام خپل کې فرمایلی دي: من ذکر او انثى، که نارینه وي که زنانه وي. نو د ښځې حقوق چې اسلام ورکړي دي، په بل هیڅ فرهنګ کې او په بل هیڅ قانون کې نه دي محفوظ شوي دومره. اسلام یو طبیعي دین ده. اسلام د الله له لوري راغلی دین ده او الله د انسانانو په طبائعو خالق ده. په ضرورتونو د انسانیت او د مخلوق باندې الله ښه خبر ده او خالق د استعدادونو الله ده. نو الله جل جلاله چې په کوم انداز کې د ښځې مقام ده، هغه
د هغې مناسب مقام ده او په کوم انداز کې چې د نارینه مقام ده هغه د هغه مناسب مقام ده او په دې وضعي او اختراعي قوانینو کې چې کوم توپیرونه موږ وینو نو دا په افراط او تفریط باندې بنا دي. اسلام په انساني تاریخ کې انسانانو ته دا وروښوله چې ښځه په انساني معاشره کې یو سالم صحیح او اصیل انسان ده او لکه څنګه چې نارینه حقوق لري دغسې زنانه حقوق لري. خو په یو وخت د تاریخو کې د انساني تاریخ په دوران کې داسې وه چې ښځې به ژوندۍ ښخېدې. ښځې له مقام د انسانیته کته اچول سوي وې. ښځو ته د انسان په نظر باندې نه کتل کېدل. د ښځې ټول ځاني او مالی حقوق پایمال وو. دا حقایق دي، تاریخي حقایق دي. فقط اسلام وو چې ښځه یې له ژوندي ښخولو بچ کړه. ښځې ته یې د مال حق ورکو، ښځې ته یې د میراث حق ورکو، ښځې ته یې د ازدواج حق ورکو، ښځې ته یې د ازدواج اختیار ورکو او ښځې ته یې د ملکیت حق ورکو، ښځې ته یې د تعلیم حق ورکو، ښځې ته یې د کار و کسب حق ورکو. ښځه یې یو مستقل او اصیل او حر انسان معرفي کړه. که په ځینو دودونو دستورونو کې یا رواجونو کې د ښځې مقام ته صدمه رسېدلې، هغه د اسلام نقصان نه ده، هغه د هغه رواجونو دودونو نقصان ده. لکه نن سبا موږ تاسې وینو چې د موږ د تاسې تر سترګو لاندې معاشره کې د ښځې میراث له منځه تللی. خو دا اسلام نه ده له منځه وړی، دا د موږ فاسدو او جاهلانه رسوماتو له منځه وړی ده. او الحمدلله نن موږ وینو چې د دغو بنیادي حقوقو د احیا دپاره ابلاغیې صادریږي، اعلامیې صادریږي، فرمانونه صادریږي. دا د موږ د تاسې په معاصر تاریخ کې لومړی ځل ده چې په دغه بنیادي حق باندې تمرکز کیږي چې ښځې ته د ازدواج د اختیار فرمان صادریږي. ښځه د یو اصیل انسان په طور باندې معرفي کیږي. ښځې ته د میراث د حق د احیا فرمان صادریږي. دا د قرآن کریم نصوص دي، د قرآن کریم متن ده چې هغه کوم میراث مقرر سوی ده د ښځو د نرو تر مابین، هغه هم د ښځو دپاره ذوات الفروض، ښځو کې ذوات الفروض موجود دي، د حصو د برخو چښتنان شته، هم په نارینه‌وو کې د برخو د حصو چښتنان شته او هم میراث لري. نو دا د موږ جاهلانه او فاسدو رسوماتو له منځه وړی ده دا حق. دا اسلام نه ده له منځه وړی. نن الحمدلله مسلمانان د دې کوشش کوي چې د خپلو فرمانونو د خپل اقتدار په دوران کې دغه بنیادي حقوق راژوندي کړي. ښځه په میراث کې حق ولري، د پلار په میراث کې حق ولري، د ورور په میراث کې حق ولري، د زوی په میراث کې حق ولري، د خاوند په میراث کې حق ولري او خپل حق خوندي کړي، خپل حق ترلاسه کړي، خپل حق تصاحب کړي. ښځه په نکاح کې خپل حق لري، خپل حقوق لري. که ښځه په بدي کې ورکړل کېږي نو دا د موږ فاسد او فرسوده رواجونه دي او جاهلانه رواجونه او رسومات دي، عادات دي. دا اسلام نه ده. ښځه په بدي کې نه ورکړل کېږي، ښځه په مهر کې نه ورکړل کېږي، حتی عقد شغار په شریعت کې ناروا ده. په یو معمولي حیله باندې به د هغه تصحیح کیږي چې د هغې دپاره به بیا مستقل خپل مهر مقرریږي. کنې ښځه د ښځې په مقابل کې مهر نشي جوړېدلی، دې ته عقد شغار وایي.
دا په نصوصو دي احادیثو کې حرام او ناروا ښودل سوې ده. ښځه د ښځې په بدل کې نه ورکول کېږي. دا په دې بنیاد باندې چې ښځه مال نه ده. مهر خو مال باید مال وي او ښځه مال نه ده. ښځه د ازدواج اختیار لري، کوي که نه کوي. د بالغې جنکۍ اختیار هیڅ چا سره نسته له دې پرته. که دا خپله وکالت چاته ورنکي، پلار ته، ورور ته، زوی ته، یو بل مسلمان عزیز و خپل ته چاته اختیار وکالت ورنکي، هیڅوک د دې تکفل نشي کولی. که نکاح د دې په غیاب کې د دې په نارضایتي کې وتړي هم، هغه نکاح د دې تر اذن و اجازته پورې معلقه ده. که چېرته هغه مجاز نه کي او هغه نکاح تصحیح نه کي او تایید یې نه کي، هغه نکاح فضولي نکاح ده، عبث نکاح ده او بې فایدې نکاح ده، هغه لغوه ده. نو د نکاح حق له ښځې سره ده. دا که باکره یم له ښځې سره ده، که سیبه یم له ښځې سره ده. اوله جنکۍ چې په اول ځل باندې نکاح کېږي چې د دې خوښه نه وه، د دې رضا نه وه، څوک یې په نکاح نشي ورکولی. پلار یې نشي ورکولی، ورور یې نشي ورکولی، هېڅوک یې نشي ورکولی. که یې ورکړي هغه فضولي نکاح ده. ټول کتابونه د شریعت لیکي چې هغه نکاح فاسده ده، نکاح معلقه ده. که چېرته دا ښځه جایز نه کي او تایید یې نه کي، نو دا نکاح له منځه ځي، دا لغوه کېږي. هېڅ مکلفیت نه پرې باندې لري. داسې زموږ په پښتو کې یا زموږ په رسوماتو عاداتو کې دا میړو خسو او دا بدي پرې پورې کېږي، مرګونه پرې پورې کېږي. دا خپل زموږ جاهلانه رسومات دي. دا د اسلام احکام نه دي. په بدو کې ورکول یې همداسې. او که سیبه و یعنې کونډه ښځه یې د هغې هم هېڅ هغه د کور وال دا حقدار نه دي پرې باندې چې خو د دوی تور سروکې ده، نو خامخا به په همدغه کور کې ورکړه کېږي. حتی ځینې خلک یې کنکلو هلکانو ته په نکاح کوي او نامزد کوي تر څو له دې باندې چې را وګرځول سي. چې دا هم جاهلانه رسم ده، جاهلانه عادت ده، د اسلام سره هیڅ تعلق نشته او اسلام د دې هیڅ تایید نه کوي. بلکې په اسلامي نظام کې به د دغه جاهلانه رسوماتو او عاداتو مخنیوی کېږي، دا به له منځه وړل کېږي. صداق و مهر د ښځې خپل ذاتي حق ده، د دې ملکیت ده. که هغه 1 کروڑ غواړي، که هغه 1 میلیون غواړي، که هغه په ډالرو باندې نکاح مقرروي، که په سرو په سپینو باندې نکاح مقرروي، که په 10 روپو باندې نکاح مقرروي، 10 درهمو باندې نکاح مقرروي، هغه د هغې اختیار ده. پس له تقرري د نکاح چې هغه خپل مهر پلار ته ورکوي، خپل خاوند ته یې ورکوي، خپلې مور ته یې ورکوي، په خپله یې له ځان سره ساتي. دا په شریعت کې د دې حق ده. دا اسلام ده. دا لکه نن سبا چې د هغه تصاحب پلار کوي یا د هغه د کور مشران یې کوي، دا جاهلانه رسومات دي. دا په اسلام پورې نه دي تړلي. دا اسلام ته منسوبول جرم ده، ظلم ده او ناروا ده. اسلام دا نه وایي. نو دا د میراث حق، د ازدواج حق، د مهر حق، دا الله پاک شریعت کې هغه ته ورکړی ده، زنانه ته ورکړی ده. د تعلیم حق لکه څرنګه چې په نارینه باندې فرض ده، په زنانه باندې هم فرض ده. تعلیم به مستفتا به د استفتا وړ مسله نه ده. مفتی کفایت الله رحمت الله علیه په کفایت المفتی کې لیکلي دي چې دا بیخي وړ د فتوا نه ده. دا خو بدیهي او اظهر من الشمس ته چې تعلیم لکه په نارینه باندې چې خدای پیژندل فرض دي، په ښځه باندې فرض دی. د رسول پیژندل په نارینه باندې فرض دي، په ښځه باندې فرض دي. په سړي باندې د حقوقو پیژندل، د احکامو پیژندل فرض دي، د فقه حاصلول فرض دي، د حدیثو تعلیم کول فرض دي، په ښځه باندې فرض دي په اندازې د فرض کې. او کوم څه چې نارینه دپاره کمال ده، هغه د ښځې دپاره هم کمال ده. کوم کې چې د نارینه حیثیت زیاتېږي،
کمال بلل کېږي، نارینه ته کمال ده، هغه شی زنانه ته هم کمال ده. د مثال په طور که نارینه ښه انجینر جوړېدای شي او ښه د برق مستري جوړېدای شي، په برق باندې ښه پوهېږي، نو تر هغې ښځې چې هغه په برق نه پوهېږي، هغه ښځه کمالداره ده چې په برق باندې پوهېږي. هغه ښځه کمالداره ده چې په نورو علومو، معاصرو علومو باندې د هغې سر خلاص شوی وي او هغه پرې باندې پوهېږي. البته یو مقام د فرضیت و، د مکلفیت ده، او یو مقام د کمال ده. کوم څه چې نارینه ته فرض دي، په نارینه فرض دي، هغه په زنانه باندې هم فرض دي. دا یو رقم مکلف مخلوق ده. او څه چې د نارینه دپاره کمال ده، هغه د زنانه دپاره هم کمال ده. او کوم څه چې بیا د نارینه دپاره حرام دي، هغه نارینه ته هم حرام دي. فحاشي زنانه ته حرامه ده، نارینه ته هم حرامه ده. عریانی بې ستري زنانه ته حرامه ده، نارینه ته هم حرامه ده. البته د مقدار د ستر و د عورت به فرق د زنانه او د نارینه تر مابین، خو که نارینه بې عورتي کوي او بې ستري کوي، د هغه دپاره هم حرامه ده. د هغه دپاره هم اختلاط له غیر محرمه سره، اختلاط له پردو سره، که نارینه ته زنانه ته حرام دي، نارینه ته هم حرام ده. نو د نارینه او د زنانه په دې مابین کې، په دې عرصه کې هیڅ فرق نشته. همدارنګه د کار حق ښځې ته حاصل ده. هغه تجارت کولی شي، هغه ملازمت کولی شي، هغه حتی قضا کولی شي، ما سوی له حدودو له قصاصه نور د قضا منصب ادا کولی شي، ترسره کولی شي، او دولتي کارونه کولی شي، رعایتي کارونه کولی شي، کسب و کار کولی شي، زراعت کولی شي، فصل کولی شي، تجارت کولی شي. دا ټول کارونه د زنانه دپاره هم دي. یو شی ده چې هغه د حیا او د حجاب رعایت. دا بلکل ځان ته مسله ده چې د حیا او د حجاب رعایت په نارینه هم فرض ده، په زنانه هم فرض ده. د زنانه دپاره زیات احتیاط پکار ده او د نارینه دپاره به همدومره احتیاط نه وي. په انداز د ستر عورت کې به د نارینه او د زنانه په مابین کې خامخا تفاوت وي. دا تفاوت چې ده، دا یو طبیعي امر ده. دا د الله د خلقت و د الله د قدرت و د الله د سلطنت مظاهره ده. دا د مساوات غږ کول و د مساوات چیغې وهل، دا د فطرت خلاف غږ ده. مساوات قطعا نشي راتلی، نه په نارینه‌وو کې راتلی شي، نه په زنانه‌وو کې راتلی شي. او د نارینه‌وو د زنانه‌وو تر مابین خو مجال و محال خبره ده، مجال یې نشته چې د هغو تر مابین مساوات راشي. د هغو په خلقت کې الله فرق پیدا کړی، په اعضاو کې الله فرق پیدا کړی، په قوت و وجود کې الله فرق پیدا کړی، په صوت و په لهجه کې الله فرق پیدا کړی، په قیافه کې الله فرق پیدا کړی. دا ټول تفاوتونه دي. دا تفاوتونه دلیل د قدرت دی الله دی. الله د خپل قدرت په تقاضا باندې، دا د الله د قدرت مظاهره ده چې الله پاک هیڅ دوه شیه په یو شی، په یو رنګ، په یو شکل باندې نه دي پیدا کړي. څومره انسانان په مخکې دنیا کې موجود دي، له آدم علیه السلام تر دور صورت څومره تیریږي، یو انسان د بل انسان په شکل باندې نه ده. دا د تفاوت مظاهره ده. نارینه د ښځینه په انداز په رقم باندې نه ده. دا د قدرت د مظاهره ده، د الله د قدرت ظهور ده. یو صنعتکار که چیرته یو لوښی، یو پیاله، یو بدنۍ، یو جیک جوړوي، نو هغه یوه ډایي جوړوي. د هغه دپاره بیا چې هغه که په زرهاو، په لکهاو، په کروړاو هغه مال راباسي، هغه به په یو شکل باندې، په یو رقم باندې. دا د عجز علامه ده، دا د کمزوري علامه ده. ولې هغه انسان د دې وس نه لري چې د هرې پیالې دپاره علیحده ډایي جوړه کړي، د هر جیک دپاره، د هر ګلاس دپاره علیحده ډایي ولري. دا د انسان له بس او له قدرته چوتلې خبره ده. دا فقط د الله تبارک وتعالی قدرت ده چې په دنیا کې ټول مخلوق متفاوت پیدا کړی ده.
دا تفاوت په انسانانو کې، تفاوت په مخلوقاتو کې دا د خدای تعالی د قدرت مظاهره ده، د قدرت اثار دي. نو همدارنګه د انسان، نارینه انسان او د زنانه انسان چې کوم جاهل انسانان د مساوات چغې وهي، دا بالکل بدیهیاتو چې منکر دي، په دو کې بالکل شعور قدر لا نسته. دا فرق نسی کولای د اعتدال او د مساوات. یو اعتدال ده، دا فرض ده، حق ده، لازم ده، ضروری ده او امر مستحسن ده. او یو مساوات ده، مساوات غیر ممکن ده، غیر واقعي ده، وجود یې نسی راتلی. او خلک چغې وهي چې موږ مساوات غواړو، د نارینه او د ښځې تر مابین مساوات غواړو. نو د نارینه او د ښځې ترمنځ په مساوات سره ګراسي. که یو خاوند بیبي خپل مابین کې 10 اولاده زیږوي، 10 اولاده یې راځي، نو داسې کیدای شي چې 15 اولادونه یې نارینه له خپلې ګېډې وباسي او 15 اولادونه به یې زنانه باسي. داسې کیدای شي چې 50 ته به نارینه پوی ورکوي، شیدې ورکوي، او 50 ته به یې هغه زنانه مور شیدې ورکوي. دا تفاوت به څرنګه ختم شي؟ دا تفاوت ممکن نه ده، دا شعوري نه ده، دا معقول نه ده، دا د انسانیت تقاضا نه ده، دا د علم تقاضا نه ده، دا د دې جهالو چې خواهشاتو شهواتو پسې اخیستي د هغو تقاضا او شعارونه دي چې موږ مساوات غواړو. هو یو اعتدال ده، اعتدال فرضي عمل ده، لازمي عمل ده. اعتدال هر چاته خپل حق رسول، خپل حق ورکول، دې ته اعتدال وایي. مثلا یو انسان د هغه قد و قامت 10 فوټه ده، یو انسان د هغه قامت 2 فوټه ده. نو اوس یو څوک د هغه تقسیم کوي، جامې ویشي، او مقصد په خلقو کې د تعاون کوي، مدد کوي، جامې ورکوي. نو د 10 فوټو والو د 2 فوټو وال ته به مساوي جامه نه ورکوي، رخت به نه ورته پرې کوي. د 10 فوټو وال ته به د 10 فوټو د خوندیتوب د جامې د جوړېدلو په اندازه باندې جامه ورته کټ کوي، ورکوي. او د 2 فوټو قد آدم انسان ته به هغه د 2 فوټو د پټېدلو د ورکولو. یا یو کس ته هغه په 10 مړیو باندې، نانونو باندې مړیږي. یو کس ته په یوه نان باندې ښه کفایت کیږي، هغه 2 نان نشي خوړلی. لکه یو څوک صدقه کوي، یو څوک تعادل کوي، یو څوک تقسیم کوي، ویش کوي. او د 10 وال ته به 10 مړۍ ورکوي، او د 1 مړۍ وال په 1 مړۍ باندې کفایت کوي، هغه ته به 1 مړۍ ورکوي. دې ته مساوات نه ویل کیږي، دې ته اعتدال ویل کیږي. دا اعتدال لازمي ده. د نر حق به محفوظیږي، د زنانه حق به محفوظیږي، دې ته اعتدال وایي. د ښځې د حق رعایت به هم کیږي، د نارینه د حق رعایت به هم کیږي، دې ته اعتدال وایي. او دا نه چې نارینه او ښځه یو شی دي، دواړه به ګرځي او چکرونه به وهي. نارینه په سفرو باندې تلای شي، زنانه به هم په سفرو ځي. نارینه چېرته په هوټلو کې شپې کولی شي، زنانه هم د بیا ځي په هوټلو کې شپې کولی شي. ولې؟ خو مساوات غواړو. نو دا مساوات خالي د هوټل په شپه باندې نه متحقق کیږي، نه جوړیږي. دا مساوات خو به بیا نو دې خوا ته هم راځي چې اولادونه به هم په مساوي طور باندې سره زیږوي، دا نارینه او زنانه. د دې تفاوت به څوک ورکړي؟ دغه د شکل تفاوت به څوک ورکړي؟ د اعضاو تفاوت به څوک، مساوات به څوک راولي؟ دا غیر معقول شیان دي. نو بناءً په اسلام کې د ښځې په باره کې نن ډېرې چرچې کیږي، ډېرې تبلیغات کیږي، ډېرې خبرې کیږي. موږ ورونه باید دې ته متوجه سي چې د شرعي نصوصو په بنیاد باندې دغه حقوق تشریح کړي، شریعت مطالعې ورته وکړي، دغه لیکنې، اخبارات، مجلې پرېږدي، شریعت ته مراجعه وکړي، په شریعت په نصوصو کې وګوري، د هغه له مخې فیصلې وکړي، مصاحبې وکړي، مرکې وکړي، ذهنونه تنویر کړي. دا د ښځې د حقوقو په باره کې ما نن تر دغه حده پورې بیان وکړو. یو بله موضوع مې په ذهن کې ډېره تیزه راګرځي چې هغه ازادي د بیان ده. د ازادي د بیان په باره کې بیا زه یو بله هغې کې موقع باندې انشاءالله خبرې کوم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.